ملي امنیت په کابل کې د مشهور دیني عالم حماسي ورور ترور کړی. د ملي امنیت او پراتیفي ځواکونو د کابل ولایت په موسهي ولسوالۍ کې د مشهور دیني عالم شیخ عبدالحمید حماسي ورور مولوي عبدالمجید مهاجر په شهادت رسولی دی. د سیمې خلک وایي دیني عالم او د جامعت محمدیه اسحاق مدرسې ناظم مولوي عبدالمجید مهاجر نن د روژې په 14مه سهار وختي د پیشلمي نه وروسته کله چې غوښتلې جومات ته د اذان لپاره ولاړ شي په لاره کې د ملي امنیت اړوندو ځواکونو لخوا تر برید لاندې راغلی دی. د خلکو په خبره په دغه برید کې مولوي مهاجر ځای پر ځای شهید شوی او بریدګر د پیښې له ځایه تښتېدلی دي. د نوموړي جنازه نن د چهارشنبې په ورځ په 3 بجو د موسهي ولسوالۍ عبدالرؤف کلا سیمه کې ادا او د زرګونو کسانو په حضور کې په خپله پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. مولوي عبدالمجید حذیفه مهاجر د کابل ولایت موسهي ولسوالۍ عبدالرؤف کلا سیمې اوسیدونکی و. د شیخ عبدالرشید زوی او د شیخ عبدالقدوس جان وراره و او په هیواد کې مشهور عالم شیخ عبدالحمید حماسي ورور و چې دا مهال په خپل کلي کې د جامعه محمدي په نوم دینی مدرسې د ناظمیت چارې سرته رسولې. د هیواد ګڼو دینی عالمانو او د پوهنتونونو استادانو د ملي امنیت لخوا د مولوي عبدالمجید د ترور پیښه غندلې او دا کار بشري جنایت بللی دی. د سیاسي چارو شناند او لیکوال نظر محمد مطمئن په دې هکله داسې ټویټ کړی دوی چې د شیخ عبدالحمید حماسي په ویشتلو او ترور ونه توانېدل هغه د امنیتي ګواښونو له امله احتیاط غوره کړی. نن سهار د دې کلي موسهي کابل کې ورور عبدالمجید مهاجر د سهار مانځه پر مهال ورته شهید کړ. انا لله و انا الیه راجعون. دا په داسې حال کې ده چې له تیر یو کال راهیسې پلازمینه کابل کې د دیني عالمانو د پوهنتون استادانو او قومي مخورو هدفي وژنې او ترور تر بل هر وخت زیات شوی چې خلک یې پړه د حکومت په پټو کړیو اچوي، خو حکومت تر اوسه د دې بریدونو عاملین په ډاګه کړي نه دي او نه یې د مخنیوي لپاره جدي ګامونه پورته کړي دي.